په بلخ ولایت کې د مزار شریف او حیرتانو د لارې په اوږدو کې د 1480 کال د شهیدانو د یاد په پار د شهیدانو له قبرونو څخه یو احاطوي دیوال او جومات د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د بلخ ولایت د والي ویان د دې ځای د جوړولو موخه د شهیدانو وینو او قربانیو ته درناوی وباله او زیاته کړه چې دغه یادګار په 10,000 متره مربع ځمکه کې تر کار لاندې دی. په همدغه ځای باندې د وخت د ظالمانو او جابرانو لخوا څخه د مجاهدینو او طالبانو لوی ډلې شهادتونه رامنځته شوي دي. د هغوی د یاد تازه کولو او نوي نسل ته د هغوی د قربانۍ د پاتې کولو او ژوندي کولو په موخه باندې یاد تعمیر جوړ کړل سلو چې په یاد تعمیر کې د دوی د شهادت ځای او لوی مشهد همداراز مسجد شریف چې د 200 کسان په شاوخوا کې د لمونځ او عبادت کولو ظرفیت لري، همداراز د دوی د یاد تازه کولو او یادګاري یو لوی ششک پر دغه لار باندې جوړ کړل شوی دی. نوموړي دغه راز د دې یادګاري څلي کار د بلخ ولایت د والي په مدیریت او دغه ولایت د پانګوالو او صنعتکارانو په همکارۍ تر دې دمه 95 سلنه چارې پرمخ تللي دي چې ډیر ژر به بشپړ شي. یادګار چې خپل د بلخ د والي صاحب حفظه الله په مدبرانه مدیریت باندې د 95% په شاوخوا کې کارونه تر اوسه پورې بشپړ شوي دي او د 15 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې مصرف کې شوی دی چې دا زموږ د تجارو ورونو په همکاري او مالي کومک باندې ترسره شوی دی. له بلې خوا د بلخ ولایت د قانون او صنایعو خونې رئیس د اوسني نظام په ټینګښت کې د شهیدانو قربانۍ مهمې وبللې او د دې کار موخه د مجاهدینو د وینو درناوی وباله. ای به خاطر عزیز تا که یاد بود از شهدای رای حق و آزادی همیش به یادگار بانه. ما از مقام ولایت بلخ از والی صاحب و صنعتکارای عزیز خود تشکر میکنیم. باید وویل شي دغه ځای چې یو جومات، هدیره، یو عمومي دروازه او سمسوره سیمه لري د 15 میلیون افغانیو په لګښت د جوړېدو په حال کې ده.